د ژوند د مخ نه داسې والوتل د ژوند رنګونه زر کې په غرور کې یو کومترې په بلی نه ښکاري کلثوم بېشکه دا هم هغه د میوند ټپه ده خو دا ټپه ماته په خوله د ملالۍ نه ښکاري د مومندو سیمه که یو خوا د معدنیاتو دپاره مشهوره ده خو ولې بل خوا د شعر او ادب په هکله هم یو ځانګړی مقام لري په دې لړ کې نن په یکه غونډ کې د مرکزي مومند پښتو ادبي ټولنې لخوا د آریانه په نوم د یو خوندورې مشاعرې تابیا شوې وه په دې مشاعره کې په اول ځل زنانه شاعرانو هم برخه واخیسته زنانه شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل او د زنانو د تعلیم او تربیت او د هغوی د حقونو په هکله خبرې اترې وکړي د ژوند د مخ نه داسې والوتل د ژوند رنګونه زر کې په غرور کې یو کومترې په بلی نه ښکاري کلثوم بېشکه دا هم هغه د میوند ټپه ده خو دا ټپه ماته په خوله د ملالۍ نه ښکاري او دا یو پیغام هم دی چې دا کونډې را طلاق یافته او دا ښځې تاسو خپلې بیبیانې کوئ نو زما په خیال د دې معاشرې نه به ډېرې خورابۍ ختمې شي زه یوه زنانه یم نو زه د زنانه په حقوقو باندې ځکه اواز اوچتوم او د هغې په حقوقو ځکه خبره کوم چې زه سټېج ته راختلی یم ما پرده ماته کړې ده او زه د زرو سړو په منځ کې ولاړه یم نو پکار ده چې زه خو خپل هغه کم چې خدمات کوم چې هغه په صحیح طریقه استعمال کوم نو بیا وایم دلته نن زمونږ په دې پنډال کې زمونږ شاعرانې خویندې شرکت کوي تا هم د تاریخ سره او دا به د تاریخ سره پاتې کېږي انشاءالله او زه خپلو شاعرانو خویندو ادیبانو خویندو ته د خپل طرف نه دا ډاډګیرنه ورکوم چې انشاءالله دغسې مشاعرې به د مومندو په خاوره باندې دوامدارې وي آینده دپاره به هم تاسو ته خواستي تاسو په ډاډه زړه باندې دلته دغه مشاعرو ته راتلی شئ انشاءالله ستاسو تحفظ او ستاسو د ټول هر څه د څادر خیال به ساتلی شي زوی نه یې وکړلو تپوس د خوښې لور ته یې وویې کښېنه غلې جینۍ او د قسمت فیصلې بده کېږي د پیر بابا زیارت ته تللې جینۍ او رور له یې تا باندې بدل کړی دی خو په سوره کې راغلې جینۍ او درمانه ماته خو بېروره ښکاري په جینکو کې ناسته غلې جینۍ هیڅ خوندې نه وي چې څوک ځان لذي په لار ملګرو سړی هغه دی چې د قام راشي په کار ملګرو چې حق د قام او د خور لور ادا کولی نه شي غټ منافق دی چې په سر تړي دا ستار ملګرو د ملک افضلي خان په حجره کې را جوړه شوې مشاعره کې ډاکټر اباسین یوسفزی صدر او ډایرکټر ټیکنیکل ایجوکیشن نذیر احمد نذیر د مشر مېلمه په حیث ګډون مشاعرې ته د راغلو مېلمنو وینا وه چې په اول ځل د مومندو په خاوره مشاعره کې د زنانو شاعرانو ګډون د مومندو دپاره د ویاړ خبره ده ستاسو د ټولو په وړاندې یو نوی تاریخ جوړ شو او هغه تاریخ دا دی چې زمونږه په دې مشاعره کې د پښتونخوا په تاریخ کې په وړاندې ځل باندې زمونږه خویندو او لوڼو هم برخه واخیسته دا یو نوی تاریخ دی او د دې تاریخ جوړېدو یو خاص خبره بله دا هم ده چې دا برخه خدای پاک د مومندو په حجره باندې پیرزو کړه الله مو ډېر خوشحاله کړه ځکه چې پښتانه چې دي هغوی ډېر درانه وړي دي د خپلو زنانو خو دا ده چې د خپلو زنانو د تعلیم او تربیت او د ادب او د دې طرف ته ډېره کم پام کړی دی نو پکار دا ده چې مونږه دا کمې کوتاهیانې چې شوي چې دا کوتاهیانې راپوره کړو ستا پرده د زما خوښه ښکاره مخ د حیا ډکه د دې دور جینکوله زه همداسې حجاب غواړم ته تصویر د مصورې ستا تشبیه ته حاجت نشته ګینې در په در به ګرځم چې آفتاب او مهتاب غواړم نه زاهد او پرهیزګار یم نه نفلونو ته اوزګار یم زه دا ستا د زړه ساتلو په بدل کې ثواب غواړم جلبل صافي او راقي مومند د میزبان په توګه خپلې چارې ترسره کړې مشاعره کې شاعرانو خپل کلمونه وړاندې کړل او د پښتو ژبې د پرمختګ او د پښتون کلتور د زوال په هکله خبرې اترې وکړې ما د زړه په تبخي دې پر اټه پورې کړه تا چې سپیا کا مخامخ په ګواټه پورې کړه راته ویل پستر ګړون شي ته دانې مې څو ناولې پوزه دې زما په ګواټه پورې کړه ستاسو په برخه استراب نشته زمون په برخه خوشحالي نشته زړه مې
بلا د فن مزې غواړي خو بس په جیب کې مې روپۍ نشته ما ته بس دومره پته ولګېده چې ستا په زړه کې زما ځای نشته. نو ملک افضلي خان پخوانی MPA نثار مومند زاهد مومند ملک سیف الله او نورو مشرانو د راغلو مېلمنو تود هرکلی وکړو او هغوی ته یې روایتي قوله لونګۍ په سر کړې. زمونږ مقصد هم دا دی چې زمونږ د خویندې میندې چې دي دا زمونږ د آبادۍ 50% دي. موږ دا غواړو چې دا موږ سره په هر کار کې پرمختګ وکړي نو زمونږ دا معاشره چې دا به مخ په وړاندې لاړه شي. کوچنی اختر راغی اوس زما کوچنی جامې نه لري او ورله اخلم خو د خلکو سرسایي کړه نو که ژبه ني پښتو ني نو بیا به شاعر د کوم طرفه پیدا کیږي. زه اکثر دا وایم چې کوم پرایویټ سکول د پښتو سبجیکټ نه ښوده دی ته مه لېږئ خپل ماشوم. د پښتونخوا د بېلابېلو سیمو نه راغلو شاعرانو لیکوالانو په دروند هرکلي او په مېلمستیا د مومند قام ستاینه وکړه. سمیع الله مومند، وحدت نیوز، یکه غونډ، ضلع مومند.